خوست کې د انوري مطبوعې او لایزر ساين له لوري د خوست ولایت سره د مینې او د ښار ښکلا په موخه د خوست په خپلواکۍ مینار باندې د لو خوست په نوم لوحه ولګوله. دغه لوحه چې مصارف یې د انوري مطبوعې مسؤل کمین محمد انوري ترسره کړي وایي له دې موخه د خوست ښایسته تصویر نورو هیوادوالو ته وړاندې کول دي. لب خوست انګلیسي لفظ دا ولګو دا یو لوحه نه دو د خوست سره د مینې په خاطر موږ دا کور وکړو او په ضمن کې موږ ډېر کوچني تجار یو ډېر وړه تجار یو په ضمن کې موږ د غاټو تجارانو ته یو پیغام ورکوو چې دوی دم د هڅه وکړي په خپل ولایاتو کې په خپل خوست کې هغه څه چې د دوی توان او طاقت سره ښایي خپله پنګونه وکړي نیم نوښت وکړي د خوست د ښکلا دپاره خوست صرف د ښاروالۍ نه ده ښار د حکومت نه ده د موږ ښار ده. خوستي ځوانان د انوري مطبوعې دغه ګام ستایي او له نورو پانګوالو غواړي چې د ښار ښکلا په برخه کې همکاري وکړي. اتیا نه 100% ښکلا اخیستي او بیا هم که دغسې وړه کارونه ترسره کیږي دا به د خوست ښکلا او د خلکو روان ته او د خلکو ذهني فشارونه به هم د دې سره راکم شوي ځکه دا د انسان په روان باندې مستقیما تاثیر کوي. مننه. انوري صاحب د کور آباد وي چې د خوست د ښکلا لپاره یې دغسې کار کړی دی نه یوازې دغه چې د وطن په ښکلا کې یو رغنده رول لوبولی شي بلکې نورو پانګوالو ته هم دا جرأت ورکولی شي چې د وطن په ښکلا کې د وطن ته د کار لپاره دوی ته جرأت ورکړي دوی ته همت ورکړي او دوی وهڅوي تر څو د وطن په هر ګوټ کې هره سیمه کې په هر کار کې دوی ونډه واخلي او کار وکړي او دغسې ښکلاګانې لا نورې د وطن لپاره زیاتې کړي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین بیا د پانګوالو دغه ډول پانګونه ستایي او وایي که نور پانګوال هم غواړي دغه ډول هڅې وکړي د ښاروالۍ ریاست به یې په هره برخه کې لاسنیوی وکړي. چې ښاروالۍ دوی ته زمینه مساعده کړې ده تر څو دوی د خپل ښار په ښکلا کې برخه واخلي چې هغې نه موږ د انوري مطبوعې او لیزر ساين یادونه کولی شو چې دوی په لومړي ځل دغه برخه کې دغه یوه نوښتیزه برنامه ترسره کړه. ټولو برخو کې ښاروالي دوی ته ډاډ ورکوي چې د دوی پانګونه چې ده هغه د همکارۍ په اساس ده هم به دوی د خوست ښار ښکلا کې برخه اخیستې وي هم به د خپل تجارت د برانډ په توګه یا د اعلاناتو په برخه کې به دوی همکاري کړې وي. د یادولو وړ ده چې انوري مطبوعې او لایزر ساين له 2 کلونو راپدېخوا په خوست کې خپل معیاري خدمات پیل کړي چې په کم وخت کې د خوست په ښار کې د برقي لوحو په نصبولو د دغه ښار بڼه بدله کړي.